لنډه کیسه ګلۍ. په چوکۍ کېناستو ورته خوند نه ورکوه. د کوټې دیوالونو خوړه. زړه یې دومره تنګ شو چې د میز له پاسه د اوبو ګیلاسې راواخیست، پر ځمکه یې وویشت. ترنګ دانې دانې شو. د ګیلاس وړې وړې دانې ورته د ګلیو د دانو په شان ښکاره شوې. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. د سکون احساس یې وکړ. بل ګیلاس یې هم پر ځمکه وویشت. نوره هم خوشحاله شوه. اتم ګیلاس یې هم دانه دانه کړ. بیرته پر چوکۍ آرامه کېناسته. اوښکې پاکې کړې. وریاد شول چې د یوې طوفاني ګلۍ په ورځ ورسره د بس په تمځای کې مخامخ شوې وه. د ملګرې خبرې بیا په زړه باندې لکه چړې ورخښې شوې چې ورته ویلي وو. کله چې خاوند هره ورځ 1 یا 2 ساعته ناوخته کور ته راغی، نو پوه شه چې خبره بل چیرته ده. د اپارتمان د دروازې ټلۍ وشرنګېده، خو دې د تل په څېر منډه ور وانخیسته. شیبه وروسته دروازه خلاصه شوه. هغه د ګلانو د ګېډۍ سره ښکاره شو. مسکی و. د دانه دانه شوي ګلاسونو په لیدو هک پک شو. ورو ورو له دهلیز څخه راتېر شو. دې ته مخامخ په ګونډو شو. د ګلانو ګېډۍ په لاس کې وه. له جیب څخه یې توره وړه بخملي قطۍ راوویسته. نازکه ګوتمۍ وه چې د ګیلاسو د وړو دانو په شان غمی ورباندې ځلېده. هغه د ګوتمۍ په لیدو حیرانه شوه. د چوکۍ څخه ورکوزه شوه. په ژړغوني غږ یې ورنه وپوښتل: دومره پیسې دې له کومه کړې؟ هغه سینې ته جوخته کړه. په غوږ کې یې ګنګوسی وکړ. مننه چې دا 2 میاشتې دې ماته د اضافه کارۍ لپاره هره ورځ 2 ګنټې راکړې. ستا هیله زما هیله ده. د لیکلو نیټه د می 8 کال 2019 میلادي د پراګ